په شروعات کې مونږ د یو خوفیا فوجیانو ټیم وینو چې یو ځنګل کې کوزیږي. دوی ټول په ځنګل کې ځان پټ کړي او د یو ګاډي د راتلو انتظار کوي. څنګه چې ګاډي راشي نو دا فوجیان په ګاډي کې ناس نور فوجیان ټول وولي او یو څو ساینسدانان چې هغه هم په ګاډي کې ناسي نو دا خفیه فوجیان د دې ساینسدانانو سرونو ته تیلی واچي او یو هلیکوپټر ته یې دنده کړي. د میشن پوره کېدو نه بعد ټول فوجیان په لین کې وردولې شوي او تپوس ترې کېږي چې تاسو څوک یئ. نو هغو ټول دا جواب ورکړي چې موږ نه یو خبر. بیا کمانډر ان چیف دوی ته وایي چې زموږ میشن کامیاب شو. دا ټول فوجیان په جاز کې کینی خو د هغو یو کنټرولر د دوی سره دوکه وکړي او په خپله د جاز نه ټوپ کړي ځکه چې د هغه سره پیراشوټي. دوی ټولو ته د مرګ خطره یي. په دې فوجیانو کې یو فوجي چې نوم یې جیکي هغه د دوکهباز فوجي د جاز نه د ټوپ کولو په وخت کې د خپو نه ونیسي خو جیکي یو بل ځای ته غوځار شي. په امریکا کې په دې میشن یو میټینګ او ټول د ورک شوو ساینسدانانو د فوجیانو په باره کې خبرې کوي او په افریقا کې غورځېدلي د میټیوګایټ په نوم یو څو ټکړو په باره کې هم خبرې کوي. که چېرته د میټیوګایټ ټکړې د خرابو خلکو په لاس ورشي نو هغو په دنیا تباه کولی شي. بیا موږ جیکي نو چې ډېر خوږ شوي په یو داسې ځای کې غورځېدلي چې د هغه ځای خلکو له انګلیش نه ورځي. دا خلک په ځنګل کې اوسېږي او په ځنګل کې د دوی خپله یوه قبیله یي. د هغه قبیلې مشر د جیکي نه تپوس کوي چې ته څوک یې خو جیکي ته هېڅ څه یاد نه یي او یاداشت یې تللی. لږې ورځې بعد جیکي جوړ شي خو د ده په ذهن کې دا سوال چې زه څوک یم. دلته جیکي د ځنګلیانو ژبه د یو ماشوم نه زده کړي. یوه ورځ دا ځنګلیان په جیکي پسې راشي او ورته وایي موږ د وسپنې یوه پرنده ومونده. نو جیکي چې کله د هغې لیدو له لاړ شي نو هغه یو جازي کم کې چې د جیکي نور ملګري هم وو. جیکي ته د ساینسدانانو د اغوا کولو میشن او د خپل نورو ایجنټو مرګ لږ لږ رایاد شي. بیا د دې ځنګلیانو د جشن ورځي نو جیکي هم د دوی سره ناسي. په دې کې د هغه ځای یو څو کسان دته د ګاډو د راتلو خبر ورکړي چې د دوی طرف ته را رواني. جیکي چې ګاډي په دوربین کې ویني نو ډېر خوشحاله شي او د هغه ځای نه لاړ شي. جیکي په لاره د ګاډي یو کس ویني چې مار چیچلي او بېهوشه پروتي. جیکي د هغه د خپې نه د زهرو د راویستو کوشش کوي نو دغلته د دې کس خور راشي او جیکي ویني او سوچ کوي چې دې زما رور خوري خو د جیکي په خوله کې څه دوايانې وي چې د زهرو اثر پې کم کړي خو د دې دوایي د لاسه د جیکي ژبه بنده شي او خبرې نشي کولی. خو بیا هم جیکي په سچل هغه جنۍ پوهه کی چې زه ستا مدد کول غواړم. جیکي د دوی ګاډی هم جوړ کی او د هغو سره په ګاډي کې کینی او د هغه ځای نه لاړ شي. دا ګاډی د نورو ګاډو سره د ریس مقابله کوي او جیکي دا مقابله وګټي او بیا دا جنۍ جیکي د ځان سره یو بل ځای ته بوزي چې هلته د جیکي د یاداشتو راویستو کوشش وکړي. بیا ایجنټ مورګن ته د شیرمن فون راشي چې د ده ملګری او د جیکي پټوان یې په اخبار کې لیدلی او ورته وایي چې جیکي ژوندی دی. بیا جیکي یو هسپتال ته لاړ شي نو دا ډاکټر ورته وایي چې ستا مازغه زخمی شوي دي او د دې د لاسه ستا یاداشت تللی دی. دغه هسپتال ته د مورګن یو څو کسان راشي او جیکي ته وایي ته موږ سره لاړ شه. نو جیکي سوچ کوي چې د دوی زما سره څه کار دی. دوی جیکي په مورګن پسې بوزي خو جیکي دې نه پیژني او د جیکي نه د هغه نورو فوجیانو تپوس کوي. نو جیکي ورته ووایي چې ما ته هیڅ څه هم نه دی یاد. مورګن خوشحاله شي چې دا ښه خبره ده چې ده ته هیڅ څه نه دی یاد او هغه نور فوجیان هم مړه شوي دي. بیا لیبارټرۍ ته یو څو ساینسدانان په زور و زبردستي راولي او ورته وایي په هغه میټیوګایټ کار وکئ او څنګه چې دوی په میټیوګایټ کار کول شروع کړي نو په کمپیوټرو بوج راشي او نورو د بجلۍ ټولو سامانونو ته اور لګېدل شروع شي. جیکي لا اوس هم په دغه ځای کې ولاړي او هر څه ویني. بیا جیکي یو هوټل ته لاړ شي او هلته د یوې ریپورټرې سره میلاو شي
د دې نوم کریسټین یي. دا د جیکی انټرویو اخیستل غواړي، خو دغلته مورګان د هیټمین په نوم یو کس په جیکی پسې لګولی یي. د هیټمین یو کس هغه جنۍ پټه بوزي او هیټمین د خپل نورو کسانو سره په جیکی حمله وکي، خو جیکی د هغو سره فایټ وکي او په ډیرې سختۍ ځان د هغو نه خلاص کی. جیکی چې کریسټین ویني نو هغه هم د هیټمین د کسانو نه آزاده کی او دواړه په ګاډي کې کینی. نو دغلته د هغه ریس ګاډي جنۍ هم راشي، نو جیکی دا جنۍ هم ګاډي ته دنده کی. دا په ګاډي چلولو کې ډیره ماهره یي، په دو پسې د هیټمین کسان لګېدلی یي. دا جنۍ په ډیرې ښکلې طریقه د هغو ګاډي یوځي ته غوځار کی، خو جیکی بیا هم خپل انسانیت وکي او په ګاډي کې ناست کسان د ګاډي نه د غورځېدو نه مخکې راوباسي. دلته جیکی بیا دا سوچ کوي چې دیو ټول ولې په ما پسې لګېدلی وو او ډیر قار ولور شي چې زه څوک یم. بیا جیکی مورګن ته فون وکي او خپل ځای ورته وښی، خو جیکی نه پوهیږي چې مورګن د دشمن دی. جیکی د کریسټن سره یو هوټل ته د معلوماتو دپاره راشي، نو جیکی ویني چې کریسټن دا ټولې خبرې ټیپ کړې دي. نو د جیکی په کریسټن شک راشي، نو دا وایي چې زه هم یو خفیه ایجنټه یم. بیا دغلته د مورګن کسان د جیکی د نیولو دپاره راشي، خو جیکی د هغو نه وتښتي او مورګن ته بیا فون وکي، خو مورګن د جیکی نه بار دا تپوس کوي چې ته کوم ځای یې. نو جیکی له د په سوالونو شک راشي او خپل ځای ورته ونښی. اوس جیکی هغه بلډینګ ته راشي کوم ځای کې چې ایجنټ شرمن او مورګن د میټروګایډ په باره کې خبرې کوي. جیکی په ډیرې چالاکۍ دغه بلډینګ ته دنده شي او هغه کمرې ته لاړ شي کومه کې چې د میټروګایډ د خرڅولو په باره کې خبرې کیږي. نو جیکی د ټولې خبرې واوري. ساینسدانان په میټروګایډ تحقیق کوي، خو تر اوسه پورې د هغې نه څه خاص نتیجه نه یې راغستلې چې د انسانانو پکې فایده یي. خو دا کسان د میټروګایډ نه څه بله فایده اخیستل غواړي. دا چې د انسانانو د تباه کولو دپاره اخیستل غواړي. د میټروګایډ اخیستو والا یو کس په کمپیوټر کې سی ډي ولګوي، په دې سی ډي کې پوره یو بینک یي. دی په دې کې ډیر شي پیسې مورګن ته لیږي، خو کمپیوټر ورته ووایي چې انتظار وکړي. نو ټول د کمرې نه لږ ساعت لوځي. نو جیکی زر راشي او سی ډي پټه کي او بیا ټولې پیسې د ماشومانو یتیمخانې ته ولیږي، خو په جیکی پسې ډیر شي بدماشان ولګي. جیکی د ډیر فایټ نه بعد د مورګن سره ټکراو شي. مورګن سوچ کوي چې جیکی اوس هم په ما یقین کوي او د جیکی نه تماچه واخلي، خو د دې نه مخکې چې مورګن جیکی وولي، خو جیکی تماچه خالی کړي او جیکی مورګن په ځمکه غوځار کي. جیکی د هغه ځای نه تښتي، خو یو څو بدماشان جیکی سره په جنګ شي. ډیر طاقتوري، خو جیکی هم د نه کم نه یي او دې ټول ووهي. جیکی د شیشې په چت باندې ښکته په ځمکه راکوشي. دلته دې کریسټن سره میلاو شي چې په یوې وړوکې ګاډي کې ناسته یي. جیکی د دې سره په ګاډي کې کینی، خو ډیر یریږي. جیکی کریسټن ته وایي چې ګاډي تیز کا، خو کریسټن جیکی ته وایي چې یریږه ما او بیا ټول روډ بند شي. مورګن چې په جیکی پسې لګېدلی نو د خپل ګاډي نه راکوشي، خو دغلته د سی آی ای ډیر شي فوجیان ولاړي او مورګن ونیسي. د جیکی یاداش واپس راشي. کریس جیکی ته وایي چې ته په دې سی ډي سکې. نو دې سی ډي یو دریاب ته غوځاره کی او وایي دا سی ډي به اوس افریقې ته په هغه حالت پسې ځي کم چې دته د هغو ژبه زده کړې وه او جیکی ورته ویلي وو چې زه به تاله یوه تحفه رالیږم او دا کهاني همداسې ختمه شي. کو ستاسو دا ویډیو خوښه شوې وي، ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ او خپلو دوستانو سره یې شریکه کړئ. د الله په امان.